بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې د مجلس له ټولو ګډونوالو نه مننه کوم چې د افغانستان په اړه مثبت نظریات وړاندې کړو او ډېر کم یعنی له دوو دریو کسانو ما سوا نور د ټولو نظرونه مثبت وو. زه خوشحاله یم چې منفي نظر تنها پاتې شو او تجرید پاتې شو. غواړم یو څو موضوعاتو ته د تاسې پام راواړوم چې د انصاف په نظر ورته وکتل شي. د مثال په ډول په 2000 کال کې موږ د کوکنارو کښت په افغانستان کې 0 ته راټیټ کړو، خو په تېرو 20 کلو کې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو اول نمبر تولیدونکی شو او اوس موږ بیا هغه کښت 0 ته راټیټ کړی. دا ګورې ډېر غټ تفاوت او د دې باید ستاینه وشي. د افغانستان عواید چې موږ راټولوو برعکس دي چې پخوا به د زورواکانو جیبو ته تلې، اوس 1 روپۍ هم د افغانستان له بینکونو نه د باندې نه وځي، بلکې د بینکونو له لارې د موږ مامورینو ته معاشات ورکول کیږي. دا خو د بهترین شفافیت نتیجه ده چې موږ په خپله کمزورې بودیجه باندې خپل ټول حکومت چلوو. د دې باید ستاینه وشي. د موږ حساب ډېر شفاف ده، د موږ په حسابدارۍ باندې باید تور ونه لګول شي بلکې ستاینه یې وشي. هغه چا چې په افغانستان کې وژنو ته، نیونو ته، بشري حقوقو ته اشارې وکړې، په دې برخه کې به موږ نور هم کوشش کوو چې پرمختګ ولرو. خو یوه خبره باید وشي چې له 15 د اګست نه مخکې چې د ورځې 200 او 300 انسانان وژل کېدل، بندیخانو ته وړل کېدل، او آیا په تېرو 11 میاشتو کې په ټول افغانستان کې یو خارجي ته چې له هېواده بهر نه راغلی چا په بد نظر کتلي؟ آیا په میلیاردونو ډالر بشري مرستې د موږ په وخت کې په شفافیت سره نه سوې توزیع؟ ولې د دې شي ستاینه نه کېږي؟ دې ته باید وکتل شي. آیا موږ په دې اوس وخت کې 141 شخصي پوهنتونونه، 9 حکومتي پوهنتونونه چې شاوخوا 4.5 لکه محصلین پکې زده کړې کوي، دا موږ اوس خلاص نه کړو؟ آیا د دې دروازې عموما خلاصې نه دي؟ د دې په ځای چې د موږ د عالي تحصیلاتو وزیر ته تقدیرنامه ورکړل شي، په هغه باندې بندیزونه ولګول شو. آیا دا اوس د تعلیم ملاتړ وشو که مخالفت وشو؟ څوک چې 200 پوهنتونونه خلاصوي هغوی ته زمینه مساعده یي، په هغه باندې بیرته اقتصادي د سفر بندیز لګېږي. ګورې له موږ سره افغانستان ډېر بېچاره ده، 40 کاله ډېر ځپل شوی ده. باید په انصاف ورته وکتل شي. په افغانستان کې یو متل ده، وایي د خپل بام واورې باید د بل په بام وانه چول شي. د تېرو 20 کالو نیمګړتیاوې باید په موږ باندې راونه تپل شي. دغه اصلاحات چې موږ په کومو امکاناتو راوستي دي، آیا تېر رژیم کې دا اصلاحات وو؟ په تېر رژیم کې د تعلیم ساحه په افغانستان کې 10% اراضي ته غځېدلې وه، نن موږ 100% اراضي ته غځولې ده. دا پرمختګ نه ده؟ همدارنګه په ټولو هغو برخو کې چې موږ پرمختګونه کړي دي، که هغه د امنیت په برخه کې دي، که هغه د عیش په برخه کې دي، که هغه د اقتصاد په برخه کې دي، آیا فساد 100% نه و؟ موږ 0 ته راټیټ نه کړو؟ آیا د افغانستان د هغه وخت د حکومت اړیکې له ټولو ګاونډیانو سره نه وې خرابې؟ اوس موږ له ټولو سره مثبت اړیکې لرو. دا خو ټول پرمختګونه دي. په دې باندې باید له موږ سره دغه وشي، چلن وشي. آیا په 2001 کال کې چې کله امریکا، ناټو او هغوی په افغانستان یرغل وکړو، د موږ د حکومت 2,000 کسان چې دوی ته تسلیم شو، هغه ټول په کانټینرو 10,000 کیلومتره لرې نه یو څوک راغلي وو، د شپې د موږ په کورو باندې چاپې اچولې او ګونتنامو و باګرام او پولیس چرخې ته افغاني ځوانان او سپین ږیري او ماشومان او حتی زنانه انتقالولې. هغه د بشر د حقوقو خلاف ورزي نه و؟ نن چې موږ په قانوني شکل باندې غل یا مجرم یا داعشي رانیسو، دا به د بشر د حقوقو خلاف ورزي ده. زه فکر کوم دا له انصاف نه لرې خبره ده.
همدارنګه موږ بار بار دا پوښتنه کړې ده چې څوک په موږ دا تور لګوي موږ ته د ارقام پیش کړي موږ ته د سند پیش کړي موږ به پوښتنه وکړو موږ په ټول افغانستان کې سیاسي بندي نه لرو موږ په ټول افغانستان کې ښځینه بندیانې نه لرو چې هغوی بندیانې سوي او یا جزا ورکول سوي دا بهترین پرمختګ دی د بشر د حقوقو په برخه کې موږ چې نن مخدره مواد صفر ته راټیټ کړو بند هم کړو له موږ سره هېچا مرسته نه ده کړې د بدیل معیشت په اړه باید مرسته راسره وشي افغانستان یو بیچاره هېواد ده او دې شي په تېرو 16 کلو کې وده کړې ده هغه څه چې موږ ته په میراث راپاته دي هغه دې په موږ نه تاوانېږي د موږ په وطن کې که په تېرو 11 میاشتو کې کومه بد امني رامنځته سوي دا د هغو داعشانو له لاسه رامنځته شوله چې موږ په جوزجان کې محاصره کړو د کابل د هغه وخت حکومت او د هغو ملاتړو هغه داعشان په هلیکاپټرو کې کابل ته نقل کړو کله چې موږ کابل ته داخلېدلو 1300 داعشان د بګرام له هوایي زندان نه د بګرام له زندان نه او د پلشرخي له زندان نه آزاد شو موږ لبې لپې د تېرو 11 میاشتو کې هماغه بېرته را کنټرول کړو دا څه چې لږ ډېر نقصانات دا موږ ته له تېرې ادارې په میراث پاتې دي په دې افغانستان کې 50 هېوادونه وو امریکا وه ناټو وو آیا هغوی دا امنیت راوستی و آیا هغوی د همسایګانو سرحدات محفوظ کړي وو آیا په هغه وخت کې هېوادوالو شپه ورځ سفر کولی شوی آیا په هغه وخت کې افغانستان کې یو فرد هم داسې پیدا شو چې د سیلاني په شکل د یوه ولایت نه بل ته ولاړ شي او نن په سلهاوو زره خلک ګرځي آزاد وکړو یو له بل سره همکاري وکړو یو له بل سره تعامل وکړو آیا په دې تېرو 40 کالو کې تاسې کولی شئ چې یو بهترین ماډل په افغانستان کې موږ ته وښایسته او بیا راته ووایاست چې ستاسې نظام خراب په دې شکل لکه د کمونیستانو کودتا لکه د رباني حکومت لکه د کرزي حکومت لکه د غني حکومت آیا هغه افغان شموله و تاسې ونه لیدل چې انتخاباتو کې مړي وسو تاسې ونه لیدل چې د انتخاباتو نتیجې ومه میاشت راوتلې تاسې ونه لیدل چې د انتخاباتو نه وروسته بېرته په جوړجاړي باندې حکومت جوړ شو د انتخاباتو په نتایجو نه ده جوړ شوی تاسې ونه لیدل چې په تېرو 20 کلو کې د افغانستان ټول تاسیسات تخریب شو د افغانستان ټولې شتمنۍ تخریب شوې نن د ما سرمایه هم کنګل شوې ده په ما بندیزونه هم لګول شوي دي او له ما نه کار هم غواړي آیا دا کېدای شي چې ته په یو باغ باندې اوبه بندې کړې او بیا ما ته وایې چې دا باغ په ګیلاس باندې اوبه کړه د ما شتمنۍ کنګل ده د ما په بینکو باندې بندیز لګېدلی ده او بیا له ما نه ټول اصلاحات هم غواړي ولې دا خو د موږ حق ته افغانان یو بشر یو باید په دې بشر باندې رحم وشي یوازې د فشار الې کارول یوازې تهمتونه لګول راسي همکاري سره وکړو ټولې دنیا ته مخې خلاصه کړې ده ټولې دنیا ته د مثبت تعامل پیشنهاد کړی ده راسي تعامل سره وکړو بس د افغانان هم بشر ده ډېر وځورېدل ډېر شهیدان سو ډېر بندیان سو بندیخانې پرې ډکې سوې او له هېواده مهاجر سو در بدره سو نن یو فرصت راغلی ده ټول افغانانو خپل کور کې آبادیږي راسي همکاري ورسره وکړو د افغانستان د اسیا زړه ده که دا زړه په امن و ټول اسیا به په امن وي که اسیا په امن و دنیا به په امن وي راسي له دې فرصت نه ښه استفاده وکړو راسي په دې باندې همکاري سره وکړو زه بیا هم له تاسو ټولو نه مننه کوم چې له افغانستان سره مرستې کړي دي بشري مرستې هم کړي دي او د نورو مرستو اراده لرئ خدا درته ویلی شم چې د افغانستان حکومت ډېره ښه اراده لري واحد حکومت ته د موږ په حکومت کې هیڅ داسې نیمګړتیا نه ده راغلې چې په تېر حکومتو کې دي نو هغه نیمګړتیاوې نه وې الحمدلله موږ د افغانستان په 425 ولسوالیو کې محاکم فعاله کړي دي څوک په چا باندې ظلم ونه کړي نه رسېدل آیا په هغه وخت کې د موږ یو فرد د ژوند حق نه لرو یا به ګونتنامو به ګرام ته تو یا به مړ کېدو او یا به له وطنه فرار کېدو نن په هغو کسانو چې 20 کاله په موږ باندې بمبار کړی د موږ په کوریو چاپې والي د موږ هغو ټولو ته عفو اعلان کړه
موږ د هغو په کورو باندې پیرې کوو، هغوی ساتو، د هغوی حفاظت کوو، هغوی ته د وزیرانو په کچه کمیسیون جوړ کړی، هغه را دعوتوو خپل وطن ته راځي، تجارت کوي. آیا موږ د تیر امارت د تیر حکومت ټول پرسونل په خپل ځای ونه ساتو؟ عجیبه ده. زه بیا د بشر د حقوقو مخالف بلل کېږم او دی د بشر د حقوقو مدافع بلل کېږي. دا ډېر لوی تفاوت ده. آیا که د اشرف غني حکومت افغان شموله و، د اشرف غني د حکومت خو یوازې اشرف غني او امرالله صالح له هېواده وتښتېدل، نور خو ټول حکومت موږ ته راپاته سو. 500,000 مامورینو ته موږ معاش ورکوو، نو موږ سره کار کوي. که هغه حکومت افغان شموله و، د ما ولول نه د افغان شموله. ته خپله وایې چې موږ نه غواړو چې تیر چارواکي دې په قدرت کې راسي. نو آیا که پرون د پنجشیر وزیر و، نن هم زه د پنجشیر وزیر لرم، بیا یې ولې نه راسره منې؟ پرون بدخشانی وزیر و، نن هم په کابینه کې بدخشانی وزیر شته. پرون د فاریاب وزیر و، نن هم شته. د کندهار وزیر شته، د ننګرهار شته، د کابل شته، د لوګر شته، د پکتیا شته. بیا ولې د ما حکومت افغان شموله نه ده او هغه حکومت افغان شموله و؟ آیا په بون کې چې د 10 کسانو حکومت جوړ شو هغه افغان شموله و؟ او له ما سره چې ټول ملت ولاړ ده او دا ټول قوتونه نه مې د افغانستان په 11 ورځې کې آزاد کړو، 14 ولایتونه. آیا دا د ولس ملاتړ نه ده؟ آیا دا حکومت افغان شموله نه ده؟ آیا اوس د موږ مخالفینو ته په پراخه کچه تبلیغات کیږي، هغوی پورته کیږي، هغوی مقاومت تعبیریږي؟ آیا دا د افغانستان په چارو کې مداخله نه ده؟ دا به د امنیت لمن وهل نه دي؟ نو ګوري راځي یوازې منفي اړخو ته باید متوجه نشو، باید مثبت اړخونه راواخو، په مثبتو اړخونو باندې باید کار وکړو.